السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مونږه یو بل بزنس ماډل چې کوم دی په هغه لږ ځان پوه کوو. ډراپ شپینګ بزنس ماډل چې دی نو تاسو به په ډراپ شپینګ بزنس ماډل باندې ځان کلیر کړئ. صحیح ده. دا یور سټور چې ورته لیکل شوی صحیح ده. دا یور سټور دا فار ایگزامپل زمونږ امیزون چې کوم اکاونټ دی هغه دی په هغه کې مونږ یو پراډکټ لیست کړی. صحیح ده. اوس هغه پراډکټ چې کوم دی د هغې صرف مونږ لیسټینګ کړی خو هغه پراډکټ اخیستی مونږ نه دی. اوس په دې دا کسټمر دی صحیح ده. د کسٹمر هغه پراډکټ زما په دې شاپ کې وکړو او ماته اډر راکو چې ماته اډر راکو نو زما سره خو هغه پراډکټ نشته خو هغه پراډکټ ما دلته په بل سٹور کې کتلې دی. مطلب دا دی چې هغه پراډکټ په دې سٹور کې په $20 دی او ما چې کوم ورکړی هغه ما په $30 باندې ورکړی. دلته ما ته ما لیکلی چې په 30 خرڅوم نو دې کس ماته اډر راکو د دې نه ماته رالي $30 روپۍ $30 رالي. صحیح ده. اوس د دې $30 چې کوم دی هغه به زما په امیزون چې کوم اکاونټ په دې کې پرتی زما سره خپل بینک کاډي د هغې نه به زه هغه پراډکټ واخلم. هغه پراډکټ به زه د دې کس نه په $20 واخلم ډایرکټ د امیزون ته چې زما کومې پیسې راشي هغه خو زه مطلب 50-50 ورځې پس راوباسم دې کس چې ما ته کومې راولېږلې. اوس به زه څه چل کوم زما سره به خپل یو کارډ را سره هغې نه به زه شاپینګ وکړم د دې کس نه به پراډکټ واخلم. صحیح ده. ما په 30 باندې ورکړلی دی او په 20 دلته خرڅېږي. زه به د $20 والا کس نه پراډکټ واخلم. چې کله زه هغه پراډکټ واخلم نو هغه به زه په کوم اډرس او په کوم نوم باندې اخلم. چې کله ماته دا کسټمر اډر راکوي نو د دې به ماته د موبایل نمبر راشي د دې به ماته اډرس هر څه راشي چې دا زما اډرس ته پراډکټ ماته دلته راولېږه. دې کس ته خو پته نشته که نه چې د دې سره پراډکټ موجود و که نه و. زه به داسې کار وکړم چې د دې کسټمر پته نمبر هر څه به راولېږم او دې سپلایر چې کوم دی د چا سره چې دا سامان پروت دی دې ته به یې ورکړم چې او پیسې به زما نه کټ شي. زما نه به پیسې کټ شي $20 او هغه اډرس هر څه به ورکړم نو هغه سپلایر به سامان راواخلي او ډایرکټ به یې راوړي دې کسټمر ته به یې راورسوي. نو دلته څه چلو شو دې کسټمر چې کوم پراډکټ و هغه ما په $20 واخیستو ما ته پکې $10 په ټیم کې $10 ما ته په ټیم کې $10 په هغه کې پاتې شوي. دا د ډراپ شپینګ بزنس ماډل کنسپټ دی. موږ به دا بیا وایو. صحیح ده. را روان وخت کې دا نور هم ایکسپلین کېږي تاسو ته. زه سلایډ ته ځم نو تاسو په سلایډ کې پوه کوم چې صرف تاسو دا سایکل یاد کړئ په دې به ځان پوه کړئ دا به ځان سره جوړ کړئ په نوټ بک کې به په لاس جوړ کړئ چې صحیح یاد شي. د دې چې کوم نور کنسپټ دی هغه تاسو ته ایکسپلین کوم. اوس ډراپ شپینګ کې موږ برانډډ پراډکټ هم خرڅولی شو نان برانډډ پراډکټ هم خرڅولی شو غټ پراډکټ هم خرڅولی شو واړه پراډکټ هم خرڅولی شو. په هغه کې موږ ته تکلیف ځکه نه کو سایز یې وړوکی کې غټي که هر څه ځکه چې پراډکټ موږ سره نه پروت پراډکټ د بل چا سره پروت دي نور کسان یې شپ کوي هغې د سایز او دې چیزونو سره زموږ کار نه چې صرف پکې موږ ته ګټه کېږي خو سیوا ګټه او ښه ګران پراډکټ موږ په امیزون کې په ډراپ شپینګ کې خرڅوو. د هغې وجه دا ده چې کله دا پراډکټ چې کوم دی زما ته خو اډرس ډېر نه راځي ما خو زه چې کله پراډکټ خپله اخلم 200-300 دانې اخلم په پرایویټ لیبل دپاره د هولسیل بزنس ماډل دپاره نو په هغه خو به زما انویسټمنټ ډېر سیوا کېږي. نو په ډراپ شپینګ کې موږ هر هغه پراډکټ اخلو چې د کوم موږ ته اډر راغلی د اډر نه علاوه موږ پراډکټ نه اخلو. نو کو بیا د $100 والا پراډکټ اډر موږ ته رالی هغه به م اخلو کو د $50 اډر رالی هغه به م اخلو کو $10 هغه رالی هغه به م اخلو. خو چې کله موږ په هولسیل او په پرایویټ لیبل کې کوو نو بیا موږ خپل بجټ ته ګورو چې آیا موږ ډېر ګران پراډکټ وانخلو. تاسو په دې کې یاد ساتئ په دې چیزونو ځان پوه کړئ. اوس چې کله موږ لیسټینګ کوو نو موږ به میوټو لیسټینګ کوو. تاسو ته پته دی یو نیو لیسټینګ دی یو میوټو لیسټینګ دی بل هائی ډیمانډډ پراډکټ به ګورو چې کوم ډېر زیات په ډیمانډ کې. اوس د پراډکټ سورسینګ به موږ څنګه کوو نو امیزون کې چې کوم ډراپ شپینګ دی هغه موږ د نور مختلف مارکیټ پلیسز دی پاره کې ای بی دی والمارټ دی سیمز کلب دی دا څو مشهور دي د دې نه موږ ډراپ شپینګ کوو. صحیح ده. په دې کې موږ پراډکټ کتلی هغه موږ په امیزون کې لیسټ کړی او هغه موږ خرڅوو. خو کله کله ډراپ شپینګ موږ امیزون ټو امیزون هم کوو. لکه یو لیست سره موږ ځان ټچ کوو په هغه کې امیزون هم نو د امیزون پراډکټ ارزان خرڅوي. بیا په دې باندې زه ویډیو شیر کوم په ټیک ټاک یا څه کې چې امیزون کوم لیست کې هغه پراډکټ ولې ارزان خرڅوي زموږ نه او هغو سره بای باکس شي د دې څه کنسپټ دی یا به سره په دې باندې صحیح پراپر کلاس ریکارډ کړم. نو پراډکټ سورسینګ چې کوم دی دا به موږ د کوم ځای نه کوو موږ د امیزون نه هم اخیستی شو واپس یې خرڅولی شو ځکه چې امیزون چې کوم پراډکټ خرڅوي هغه په کم ریټ کې خرڅوي. مثال امیزون یې په $10 باندې خرڅوي او هغه پراډکټ موږ واپس خرڅول غواړو په دغه ډراپ شپینګ باندې او هغه خرڅېږي په $20 باندې ښه په اسانۍ سره نو موږ ته $10 ګیپ راتلی شي 50% ګټه موږ ته راتلی شي ښه په اسانۍ سره په هغه کې راتلی شي. نو تاسو نه دي تاسو به مختلف
د ډراپ شپینګ لپاره موږ مختلف سورسز د سورسنګ خبره کوم چې پروډکټ به بیا موږ چېرته اخلو به موږ 2-3 سپلایر ګورو د هغې لپاره کله زموږ اډر کینسل شي کله د یو سپلایر سامان ختم شي کله هغه لیټ رسوي شپمنټ پلان چې کوم دی پروډکټ کسټمر ته لیټ رسوي د هغې سره زموږ د اکاونټ هیلث خرابېږي نو موږ کوشش کوو چې موږ د داسې سپلایر نه سامان واخلو چې هغې زر رسوي صحیح ده او بل هغه پروډکټ چې کوم دی د مختلف کسانو سره موږ ګورو ځینې ټیم کې موږ پروډکټ اډر ورکړو هغه اډر کینسل شي نو مخکې اصله خو رسول غواړي نو هغه لپاره بیا موږ نور سپلایر هم ګورو LLC او LTD موږ ته په دې کې ځکه پکاري چې کله دا بزنس ډېر سیوای هله پکاري چې کله کمی ډراپ شپینګ کې به LLC ته ضرورت نشته د LLC نه بغیر کولی شئ صحیح ده چې کله بزنس ډېر زیات سیوای تاسو پروډکټ ډېر سیوا خرڅېږي بیا به تاسو نه غواړي او شپمنټ پلان کې به FBM ورکوي دې ته به یاد ساتئ دا ټول عمر به یاد ساتئ ګوره د FBM مطلب دا دی چې تاسو امازون ته دا خبره کوئ چې دا پروډکټ ما لیسټ کړی خو دا پروډکټ زما سره کور پراته دي ځکه چې ډراپ شپینګ په امازون کې لیګل بزنس نه دی چې امازون تاسو نه خبر شي بیا مې اکاونټ بندوي تاسو به امازون ته وایي چې زه FBM کوم FBM مطلب دا چې پروډکټ زما سره کور پراته دي نو امازون خو ته چیکینګ پسې تاسو ته نه راځي چې تاسو سره دا پروډکټ پروت دی کنه تاسو به پروډکټ خرڅوئ نو د امازون دا خیال راشي چې دې کس چې دا کم پروډکټ د دې نه اخیستی او د دې سره بس کور پروت و دی ورته په خپله باندې شپ کو هغه ته خو دا پته نه لګي چې دلته دې د بل چا نه اخیستی او هغه کس ورته شپ کو نو تاسو به په دې کې چې کوم لیست جوړوئ هغه به FBM کوئ دې باندې به ټول عمر یاد ساتئ په موږ په دې کې FBM نه کریټ کوو په ډراپ شپینګ کې به ټول FBM کریټ کوئ او په لیسټینګ کې تاسو ته ایکسپلین کوم خو تاسو به پکې میوټو لیسټینګ کریټ کوئ او برانډډ پروډکټ خرڅوئ که نان برانډډ پروډکټ خرڅوئ خو ښه پروډکټ به خرڅوئ چې په ډیمانډ کې ګټه پکې سیوه چې ګټه پکې کمه نه په ډراپ شپینګ کې به ګټه ډېره سیوا ساتئ صحیح ده چې مطلب کم پروډکټ په تاسو په $10 ملاویږي چې کم از کم په 15 خرڅوي یا په $10 خرڅوي چې دغه نه کم نه چې $1 $2 ګټه کې تاسو کولی شئ چې وړوکی پروډکټ کې کولی شئ خو ښه پروډکټ به ګورئ ریټ هم دی ښي ریټ هم دی مطلب سیوای سایز هم دی سیوای او ویټ هم دی سیوای هغه مسله ځکه تاسو ته نه کوي چې هغه سمبل کس شپ کوي هغه په تاسو شپ کول نه تاسو سره پراتی چې تاسو باندې څه خرچه راشي دا چیزونه نو تاسو به د ډراپ شپینګ بزنس ماډل په کم کنسپټ دی بیسیک مخکې به هم تاسو د ډراپ شپینګ زما ویډیو کتې وه خو په هغه به تاسو ځکه نه وي پوه شوي چې ډېر زیات کنسپټ چې کوم هغه تاسو ته نه یاد اوس تاسو ته یاد دي تاسو به پرې لږ ښه پوهه شوي وئ نو زه زر تاسو ته یو څو ویب سایټ دي هغه کولوم چې کم نه موږ ډېر زیات نو تاسو ته زه د ډراپ شپینګ چې کوم ویب سایټس دي هغه ښیم صحیح ده د ډراپ شپینګ د علي بابا هم خپل ویب سایټ شته صحیح ده د ډراپ شپینګ دپاره موږ والمارټ هم یوز کوو دا والمارټ دی دا eBay دی دا هم یوز کوو دا سیمز کلب دی دا هم یوز کوو صحیح ده خو تاسو چې کوم دی دا علي ایکسپریس دی دا هم موږ یوز کوو په دې کې موږ ته پروډکټ میلاویږي او دلته دې کې موږ ته یو پروډکټ میلاویږي صحیح ده که نه دې کې ډېر پروډکټ خرڅېدو ته ضرورت نشته یو پروډکټ تاسو اخیستی شئ هغه مخکې خرڅولی شئ دا علي ایکسپریس ځان له ویب سایټ دی صحیح ده بل د ډراپ شپینګ چې کوم دی تاسو په علي بابا کې هم د ډراپ شپینګ آپشن راځي دلته علي بابا ویب سایټ چې کولاو کې دلته لیکلی ډراپ شپینګ پروډکټ هغه 1 پیس خرڅېږي یو پیس 2 پیسه تاسو خرڅولی شئ صحیح ده ډراپ شپینګ پروډکټ چې کلیک وکړئ تاسو سره به ډراپ شپینګ ټول پروډکټ کولاو شي مختلف پروډکټ به د ډراپ شپینګ صحیح ده او هغه تاسو خرڅولی شئ یو آیټم هم خرڅېږي نو تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې د ډراپ شپینګ بزنس ماډل څنګه کار کوي او پای کې به موږ کم لیسټ کریټ کوو موږ به FBM کوو FBA به کوو کم یو به کوو او کم قسم پروډکټ به خرڅوو کم ریټ والا به خرڅوو سیوا ریټ والا به خرڅوو خو تاسو به ډراپ شپینګ کرایټیریا چې موږ وکړو که نه تاسو به دې یاد ساتئ چې ډراپ شپینګ موږ ټو کله داسې کوو چې ډراپ شپینګ موږ د امازون ټو eBay کوو eBay چې کوم ویب سایټ دی د امازون کې خرڅوو د eBay نه اخلو کله موږ ډراپ شپینګ داسې کوو چې په امازون کې خرڅوو د والمارټ نه اخلو هغه امازون ټو والمارټ ډراپ شپینګ دی کله موږ داسې کوو چې سیمز کلب کې اخلو او په امازون کې خرڅوو نو هغه امازون ټو سیمز کلب دی کله علي ایکسپریس کې اخلو او په امازون کې خرڅوو کله په علي بابا چې کوم ډراپ شپینګ والا پروډکټس دي هغه اخلو او هغه خرڅوو تاسو ته ما په علي بابا کې دا نه ویلو خو دا تاسو دلته یاد کړئ چې علي بابا کې ډراپ شپینګ پروډکټس هم میلاویږي یو دانه هم میلاویږي صحیح ده تاسو به دې ته ګورئ چې دا موږ ته څومره ټایم کې ډیلور کېدی شي څومره تاسو به هغه ګورئ چې بس ښه اسانۍ سره زر تاسو ته میلاویدی شي کوم ویب سایټ نه وي بل په دې کې د ټول نه ضروري چې کوم دی هغه امازون ټو امازون دی زه تاسو ته یو لیست ښیم که نه دلته به یو پروډکټ هغه به امازون ډېر اوس دا یو لیست مختلف کسان پکې دا پروډکټ خرڅوي په 23 باندې پکې شته په 34 هم پکې شته 34 والا سره بای باکس دی صحیح ده او دا شانته پکې نور هم ګران شته اوس چې کوم 33 باندې خرڅېږي هغې د 34 نه واخلي نو دلته پکې پرایس ګیپ شته که نه نو دلته تاسو امازون ټو امازون ډراپ شپینګ هم کولی شئ خو دا چیزونه ټیکنیکل دي صحیح دا ما تاسو لاسې مثال درکو بیا چې تاسو صحیح ایکسپلین کوم بیا به پوه شئ
مطلب دا دی چې موږ کله دا امازون ویب سایټ ده صحیح ده کله موږ په امازون کې پروډکټ اخلو کنه واپس په امازون کې موږ خرڅول هم شو خو هلته به تاسو ډېر په طریقې سره کار کوئ چې تاسو باندې پوهیږي نه امازون چېرې دا کس ډراپ شپینګ کوي یا څه کوي نو تاسو به بالکل په خپل طریقې سره کار کوئ بل به تاسو داسې ګورئ چې بیا په هغه کې هغه پروډکټ امازون خرڅوي نو هغه نه به تاسو اخلئ ارزان هغه به تاسو ته زرم درسوي او تاسو به واپس ګران خرڅوي داسې به تاسو ته زه نور لیسټ هم وښیم نو دا د ډراپ شپینګ ټول کنسپټ دا ویډیو به پسې بار بار وګورئ که بیا ستاسو سوال په دې ویډیو کمنټ کې به وکړئ او یا به تاسو سوال وکړئ د ټیک ټاک په اکاونټ کې ځکه به بیا به سره په هغه باندې شارټ ویډیو شیر کوم نو بیا به ستاسو کنسپټ پوره کلیر شي